احسان نه دی زه دې لره پیدا یم خالقه که چېرته رانه شوي وي نو کړي ګناه ماف کا بنده یم په لږ څه کې خطا یم خالقه که تاج را په سر کېږي که ګریوان مې پکې شلېږي زه ستا په مقسم نصیب رضا یم خالقه. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره زیاته مننه د واده زلمي جنید ته د واده مبارکي وایم او ډېر ښه رسم دی زمونږ نن سبا د شاعرانو هم بس یو سیزن دی روان دی زمونږ تقریبا په هفته کې 4-5 مشاعرې د یو ځای نه راوځو بل ځای ته ځو بل ځای نه بل ځای ته خو بهرحال ډېر ښه رسم دی او ډېر ښه ترتیب روان دی. نو ډېره زیاته مننه د دغې نننۍ غونډې د راجوړونکو د منتظمینو هم څو شعرونه وایم ملګري ټول چې د خال او د شونډې خبر راشي او بړق وایي چغېږي نو څه شعرونه به ستاسو د طبیعت وایم چې په خوی او په خصلت باندې خړ پړی یم حاجي صاحب په خوی او په خصلت باندې خړ پړی یم حاجي صاحب یو ښکلی دی او زه ور باندې مړ یم حاجي صاحب په خوی او په خصلت باندې خړ پړی یم حاجي صاحب یو ښکلی دی او زه ور باندې مړ یم حاجي صاحب یو څو چکره ما دپاره هم د کعبې ووه یو څو چکره ما دپاره هم د کعبې ووه اخته د لیونۍ مینې په دړ یم حاجي صاحب او ککی ککی ماشوم چاته په نرمه کوکۍ ویل ککی ککی ماشوم چاته په نرمه کوکۍ ویل دیاړی له درله راغلم ستا د وړ یم حاجي صاحب څو شعره نور چې ځکه جاړي ځکه هر اړخ ته وران دی ځکه جاړي ځکه هر اړخ ته وران دی د نړۍ د جنګ ګډه افغانستان دی ځکه جاړي ځکه هر اړخ ته وران دی د نړۍ د جنګ ګډه افغانستان دی که ممکنه شي د زړه سره یې نیسم هر سړی راته د خپل ځانه ګران دی که ممکنه شي د زړه سره یې نیسم هر سړی راته د خپل ځانه ګران دی زه لعنت په داسې خلکو باندې وایم څوک چې وایي اول ځان دی بیا جهان دی زه لعنت په داسې خلکو باندې وایم څوک چې وایي اول ځان دی بیا جهان دی ته اوس څنګه یې تازه حال راته وایه ته اوس څنګه یې تازه حال راته وایه زما زړه درپسې هغه شانتې وران دی ته اوس څنګه یې تازه حال راته وایه زما زړه درپسې هغه شانتې وران دی او څو شعره نور چې سبالوي په ځان مختورن نشي کېناستی سبالوي په ځان مختورن نشي کېناستی یو ماشه دی اشنا په بدن نشي کېناستی او انسانه ستا د امن د داو دغه ثبوت دی انسانه ستا د امن د داو دغه ثبوت دی مرغۍ درنه د خاخ په لمن نشي کېناستی انسانه ستا د امن د داو دغه ثبوت دی مرغۍ درنه د خاخ په لمن نشي کېناستی چې نه څوک بم خلاص کی او نه د بل چا حق وهي چې نه څوک بم خلاص کی او نه د بل چا حق وهي ځمکه اوده د مجال نشته چې څوک ړق وهي او چې نوم یې لاړ شي نو زما د قام ظلمو ته ګوره چې نوم یې لاړ شي نو زما د قام ظلمو ته ګوره که څوک بکواس کوي نو هم ورپسې پړق وهي که څوک چې نوم یې لاړ شي نو زما د قام ظلمو ته ګوره که څوک بکواس کوي نو هم ورپسې پړق وهي مننه چې نوم یې لاړ شي نو زما د قام ظلمو ته ګورئ چې نوم یې لاړ شي نو زما د قام ظلمو ته ګورئ که څوک بکواس کوي نو هم ورپسې پړق وهي او لاليه بیا یې د منګي کودرې لاليه بیا یې د منګي غوندې کودرې شماره لاليه بیا یې د منګي غوندې کودرې شماره زړه به مې ستا له غمه ګور اخر ټق وهي او زه در نمرم ته د دنیا د حاله نه خبر زه در نمرم ته د دنیا د حال نه خبر ستا د مړو مرسي دی خدای په شړق ولګي زه در نمرم ته د دنیا د حال نه خبر ستا د مړو مرسي دی خدای په شړق وهي او چا چې بتاجه د خپل نوم مانه لما غستا چا چې بتاجه د خپل نوم مانه لما غستا هغه سړی راشي زما په غزل بړق وهي چا چې بتاجه د خپل نوم مانه لما غستا هغه سړی راشي زما په غزل بړق وهي ملګری و ترنم کوم چې ته خوب کې ترنم نه دی
افغانستان کې د ټي وی لایو پروګرام راګر کړو ما غردي پیسې نه ترنم کې کوم کما سپاره کې وایي یخوا شو دی خواشا کما عقیده کې وایي یخوا شو دی خواشا او ما ورله د غره ګټي په دی ولو راوړي دي نن په مې کده کې وایي یخوا شو دی خواشا ما ورله د غره ګټي په دی ولو راوړي دي نن په مې کده کې وایي یخوا شو دی خواشا او دا سړی لګو پختې بلنه چا ورګړې دا سړی لګو پختې بلنه چا ورګړې دا چې په واده کې وایي یخوا شو دی خواشا او بد ملنګا ما کا جوړوینو د شاعر د بیاري ژوندون ما کا جوړوینو د شاعر د بیاري ژوندون هسه پټپ کې وایي یخوا شو دی خواشا او مرګ د تاج واورېدو نو خپېولې منډې کړې مرګ د تاج واورېدو نو خپېولې منډې کړې لار ګوري کوڅه کې وایي یخوا شو دی خواشا سجاد وتی سے ډېر ښه نظم وي ډېر زبردست نظم وي دغه نظم یقینا زما خپل ډېر زیات خوښ شو ما کله کله خاموخه ما په کله کله په خاموشي کې اورېدو زما یو زوړ نظم نو هغه ما چې په منډه منډه درته استوي ما ځان خلاص په مخ چې دی ټالۍ وهي اور بل په ترنم کې په مخ چې دی ټالۍ وهي اور بل په ترنم کې په مخ چې دی ټالۍ وهي اور بل په ترنم کې په مخ ریبار وکارونه شو تاج ارمان تیتر بیتر زرګ راونی ولوماوي اسمان تیتر ریبار ملګرو نه پټو ویوا ریبار وکارونه شو تاج ارمان تیتر بیتر زرګ راونی ولوماوي اسمان تیتر بیتر بیګام شپو د یو داسې شخصیت پسینا سهار می بیا راټولول ایمان تیتر بیتر بیګام شپو د یو داسې شخصیت پسینا سهار می بیا راټولول ایمان تیتر بیتر مینا کوي خجی کوي مینا خسیز دی خو مینا کوي خجی کوي مینا خسیز دی خو خوب او خندا او باقی داسې شیان تیتر بیتر دغه نظم لرازم نظم در دویم دا باغې باندې اجازه واخلم نظم عنوان مولا دا شو چې موري وزیږوي پلار همسا په لاس راشي چې موري وزیږوي پلار همسا په لاس راشي او د مولا د کور په ور باندې ډزار جوړ کی چې مولا صاحب ال راشه چې مولا صاحب ال زرګ زما زوی شوی دی راشه په وخت کې په خو غواز کې په وخت کې اذان هم وایا یو خسته نامه کتاب کې ورله هم وګوره دغه شاعر وي چې اورز مړ دغه شاعر وي چې اورز مړ په کټ کې پروت وي بیا چاله چل د جنازي هم قدر نه ورزینو چل یې لالره جنازه هم ور لټک نه ورزي بیا په مولا پسې بچو کور ته لاړ شي چې مولا صاحب اعلی راشه جنازه په وکا او دا به رسبي بلاله چې مولا زر منډي کړي د دې شاعر په جنازه الله اکبر وایي د سینما په لسګزیزه شیشه هم ګورا یو اداکار ورته بلاسو کې ګلاس اغسته یو لغړه جنې یو خابل بل طرف ته او دا پښتون د پښتنو جنوب منس کې پروت وي پښتنې نوی خو نامه د پښتنو ورکوي د وګي تګي خلک د پنجاب راولي او په نامه د پښتنو تور سره ولګي وي بیا تی جامع و باسي واچي وي جنگي ورته د نوی نسل په ذهنونو باندې اور پوری کی اخلاقیات او خیالات ورله مغرب کی چې ورته ورو ردا مکه ودا تسکوي نظر راپورته شي جسو کې او د کم وطن سچ روان دی او دا سچ کیږي سچ کوو دا د پښتو ادب خدمت ته ته پس کویږي زچر تګرز په کوسو کې مارمورې خرڅوا سو شعر وایم بس په دې اجازه چې حیران یم چې لدین دوی صفای په اختر کې حیران یم چې لدین دوی صفای په اختر کې ځانونه چې د خپل دومره خای په اختر کې حیران یم چې لدین دوی صفای په اختر کې ځانونه چې د خپل دومره خای په اختر کې فنکار د موسیقۍ په پالنګ ناشتي او غږیږي فنکار د موسیقۍ په پالنګ ناشتي او غږیږي شاعر د مایوسي شیرونه وایي په اختر کې او د چم گاوند د خوار او د یتیم تپوس دیو کی د چم گاوند د خوار او د یتیم تپوس دیو کی
هسپتالونو له چې خپل بچي څوک بیایي په اختر کې او د رحم او کرم په کال کې 2 ورځې فقط وي د رحم او کرم په کال کې 2 ورځې فقط وي بیللې زړونه څومره خلک پایي په اختر کې راغونډې دي د توت د سوري لاندې تاج یاره راغونډې دي د توت د سوري لاندې تاج یاره د قام تور سر خپل شهیدان ستایي په اختر کې